سلامونه دوستانو. په ګوجرواله کې یو ښکلی ځوان چې شازل خپل دوستانو ورسره څو ورځې زنا کولو نه بعد ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. شازل چې په ګوجرواله کې اوسېدو څو ورځې مخکې خپل دوستانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کو. د شازل ګناه څه وه چې د ظالمانو په داسې بېدردۍ سره قتل کو، خو مجرمان لا تر اوسه نه دي ګرفتاره کړي شوي او د پولیسو پوره کوشش جاري ده چې زر تر زره به پولیس خپل مقصد کې کامیاب شي. نو دوستانو د شازل مور په خپل بیان کې ویلي دي چې دغه هلکان یې دوستانو او دوی ورپسې کور ته راغلل او موږ ته پته هم ونه لګېده، خو موږ د سی سی ټي وي فوټیج په ذریعه پته ولګوله چې دغه کسان چې درې ملګري وو او شازل یې ځان سره بوتلو، هلته یې بیا هغه پانسي کړو او بیا یې ورسره د بریلي هم په شریکه وکړه، یعنی زنا یې ورسره هم کړې ده او بیا یې پانسي کړې. او 2 ورځې بعد موږ ته د شازل د هغه مړی میلاو شو چې د پوسټمارټم او میډیکل ریپورټ مطابق د شازل سره اول بدپیلي یعنی زنا شوې ده او بیا یې ورته په مرۍ زور کړی او په خپل بنین باندې پانسي کړی او ډیر په بېدردۍ سره یې قتل کړی دی. مور یې میډیا ته ویلي دي چې موږ په تاڼه کې د لاپته کېدو ریپورټ درج کړی دی، خو 2 ورځې بعد موږ ته د شازل مړی میلاو شو. نو هغوی د حکومت نه مطالبه کوي چې موږ ته د انصاف میلاو شي او قاتلان دې ډیر زر تر زره ګرفتاره کړي شي او قانوني کاروایی دې ورسره وکړي شي. نو دوستانو دا یو دردونکی خبر چې در سره مو شریک کو. دا تر دې وخته پورې معلومات او د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.